څلورم ادب هغه دا دی نبی اسلام په بعضې اذکار ویل چې سړی کله لیټرین ته داخلیږي یا قضای حاجت ته ځي نو حاجت د اراده چې کله کوي او لیټرین ته داخلیږي دننه نو په دې کې بعضې اذکار راغلي هغه اذکار به سړی وایي لکه حدیثو کې یو دو درې اذکار راغلي یو ذکر دا راغلی بسم الله دا هم په صحیح حدیث کې راغلی بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا ذکر په صحیح حدیث کې راغلی دی بسم الله وسره راغلی په صحیح حدیث کې بل دا ذکر هم راغلی چې بسم الله سړی ونه وایي او د بسم الله نه بغیر سړی دا ذکر وایي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث په دې طریقه باندې دا الفاظ نقل دي درېمه په دې طریقه هم نقل دي چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث بسم الله مونوي او اللهم انی اعوذ بک مونوي اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا درې واړه الفاظ په صحیح حدیثو کې نقل دي اذا اراد الدخول کله چې لیټرین ته داخليږي نو په دې دروازه کې به دا اذکار وسوي دیو جن صحیح حدیث کې دا راغلي صحابه وي و نبی صلی الله علیه وسلم بکله چې اراده کوله بیت الخلاء ته داخلي دو دا ذکر به کاو بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ثم يقدم رجله اليسرى بیا بغڅ په داخله ولا جمعه ته جرازي خيخ په داخله او لیټن ته داخليږي نو غڅ په اول داخله د حدیثو کې دا ادب د دم یا دول پکار دي دیو جن دا لیټنان چې کوم دي دا د ډیرو موزی حیواناتو زیونه دي په صحابو کې تاریخ کې واقعا راغلی صحیح حدیث ما معلومیږي چې یو صحابي په لیټرین کې دننه پیریانو وجلو د دې دا معنی چې هغه اذکار نه کول اذکار به کول خو داسې وه چې هغه داسې یو غار ته سوړي ته داخل چې دننه چې پیریانو مخکې درخواست کړی و نبي اسلام د مشکات کې دا حدیث دی پیریان راغلي وو د الله رسول ته یې فرمایلي وو چې موږ دننه په دې غارونو کې اوسېږو ستا دا امتیان چې دا په دې غارونو کې اودس ماتوي نو دیو ته امر وکړه چې دننه په دې سوړو کې د اودس نه ماتوي نبي اسلام بیا دا امر وکړه چې پیریان مسلمانان زموږ وروڼه دي لهذا د هغوی کوټې او د هغوی کورونه څخه کول او ګنده کول دا نه دي پکار هغو ته تکلیف رسېږي دا منع وکړه او دغه شان صحابي داخل چې دننه او دننه بیا مړ شوی و پات شوی او خلکو مړ دغه ځای نه راویسته دا صحیح حدیث کې راغلی دی وایي مسلمانانو وروڼو د دې خبرو به سړی لحاظ ساتي د دې اذکارو به سړی لحاظ ساتي دا اذکار چې دی ویل الله به د جنات شیاطین موذي حیوانات دا به د الله دفع کوي او چې بغیر د اذکارو نه داخل شو او داس به مات کې خو کېدی شي موذي حیوانات دي دله ټک درکې کېدی شي مار دله به د حمام کې ټک درکې لړم دله ټک درکې او کېدی شي بل څه تکلیف د ترافیق شي ځکه په مخالفت د سنت کې کله کله سزاګانې یي دا خبره نغده یاد کړه چې د الله د نبی مخالفت چې الله د سزا درکې کله کله نو دې دعاګان د بسپک نه ګوري چې مړ دا دعا که چا ویل او کو نه ویله او په دې وخت کې سړی دعاګان ته نه سمېږي او دا وخت سړی چې د سمات راټینګ کړي دعا ته سړی فکر نه دا دعاګانې به یاد کړي چې ته قصدن عمدن د دې دعاګانو مخالفت کړي الله به سړی سزا درکې ځکه د الله نبی ویل دا اسانه دعاګانې دي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ذات دومره ګرانه دعا خو نه ده یا اعوذ بالله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث یا بغیر د اعوذ بالله او د بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دا دومره ګرانه دعا نه ده دا دوه ټکي دعا ده چې دا دومره قصې موږ یادو او دومره خبرې موږ یادو دا دوه ټکي دعا ده سړی په یاد کی او باقاعده د اهتمام کوي د حمام په دروازو لیکلیم دي د مسلمانانو د تنبیه کول لپاره دا لیکلیم دي اگر که د سلف په زمانه کې دا لیکل میکل به خلکو نه کول وجدا وجه صحابه ته دا خبره یاد وي او د الله د رسول د خبرو عزت وسره او صحابه به د الله د رسول د خبرو قدر کاو چې نبی به حدیث وایو د لیټرین سره تعلق ساتو کده مسواک سره تعلق ساتو کده وړو وړو سنت سره تعلق ساتو نو صحابه زمو ساز بشاند سي خلق نو چې چلو دا یو وړو کې سنت دی او دا دومره غټه مسله ده او به دا زمنګ د نبی طریقه ده کدا وړه خبرم ده دا زمنګ د نبی طریقه ده او زمنګ د نبی طریقه چې کوم دا زمنګ په سرګو باندې قبول ده او د دې مخالفت چې چا قصدن عمدن وک یا تاویلن وک الله کله کله سړي له سزا ور کوي چې دا جدا موضوع دی او ځکه به بیان کو